په پېښور ته نږدې یو کلي کې خلک به ډېر ساده ژوند کاوه. ماشومان به په کوڅو کې لوبې کولې او مور او پلار به په خپلو کارونو بوخت وو. هر څه عادي وو، خو ورو ورو خلکو کې یو اندېښنه پیدا شوه. ځینو خلکو به ویل په کلي کې ځینې سپي ناروغه ښکاري. په شروع کې دا خبره ډیره جدي وانه خیستل شوه، خو وروسته خلکو احساس کړه چې احتیاط ضروري دی. په کلی کې یو کوچنی دکان وو چې رحیم خان یې مالک وو. هلته یو ځوان هلک سلیم کار کوه. یوه ورځ یو سپي دکان ته راننوت. سلیم وډار شو او شاته ولاړ. حالت لږ خطرناک شو، خو په هماغه وخت کې رحیم خان په ډیر حوصله او جرأت سره مداخله وکړه. هغه په احتیاط سره سلیم له خطره لرې کړ او سپي یې له دکانه وایست. خلک راټول شو او د رحیم خان ستاینه یې وکړه. که هغه په وخت اقدام نه وای کړی نو ستونزه به زیاته شوې وه. سلیم وروسته روغتون ته یوړل شو چې ډاکټران یې وګوري او هر څه د احتیاط لاندې سم شول. یوه ورځ دوه ماشومان په کوڅه کې لوبې کولی. یو سپي هلته راغی چې چلند یې عادي نه و. ماشومان ودار شول او شاته شول. په دې حالت کې لږه ګډوډي شوه او ماشومان ژر خپل کورونو ته یوړل شول. مور او پلار یې هغوی روغتون ته بوتلل چې ډاکټران یې معاینه کړي. که کوم حیوان مشکوک ښکاره شو، خلک به ترې لرې کېدل. د روغتیا او خوندیتوب په اړه به یو بل ته معلومات ورکول. ډاکټرانو خلکو ته وویل کله هم داسې حالت کې بې پروا مه اوسئ. ژر اقدام کول د ستونزې مخه نیوي. دا خبره د ټولو خلکو ذهن ته کېناسته. د کلي بدلون. له دې پیښو وروسته د کلي خلکو خپل عادتونه بدل کړل. ماشومان به یوازې نه پرېښودل،